ځوانه هېڅکله مه ناهیلي کېږه. زه به درته خپله لنډه قیصه وکړم. په 2023 کال کې زه وزګار شوم. ما غوښتل چې بیا ځلې زه وظیفه واخلم. یقین وکړئ چې ما څو مختلفو ځایونو ته اپلای وکړه. ما اکبر ویب سایټ، jobs.if ویب سایټ، دا دواړه ما وکتل او خپل مسلک مطابق وظیفې مې پکې پیدا کړې او ما ټولو ته اپلای وکړه. ټول مې په ذهن کې ساتلي وو چې کوم یو ته ما اپلای کړی دی. د همدې په جریان کې زه لاړم او یو کورس کې ما استادي واخیسته. ما د کمپیوټر درس شاګردانو ته شروع کړ تر څو پورې چې هغه وخت زما بې ځایه تېر نه شي. دغه 2 هفتې چې ما درس ورکړی او ما ته یو ځای نه زنګ راغی چې زه انټرویو لپاره زه شارټ لیست کړی یم. نو هماغه و چې ما امتحان ورکړ، امتحان څخه وروسته انټرویو وشوه او ما ته ویلې چې ته موږ سره مقرر شو. یقین وکړئ په هماغه هفته کې ما ته 3 نور هم خلکو غوښتنه وکړه چې موږ راشه موږ سره کار وکړه. خو ولې دا چې ما هغوی سره قرارداد وکړ نو په هغې خاطر باندې ما د هغوی سره کار شروع کړی و. نو هغه د کورس په چې یادونه چې مې درته وکړه، ما 2 هفتې هلته درس هم ورکړ. د هغې ما ورڅخه پیسې وانخیستې، خو فقط د دې په خاطر باندې چې هغه وخت زه ضایع تېر نه کړم او باید له دې څخه زه استفاده وکړم. نو ته هم کوشش وکړه، هېڅکله مه ناهیلې کېږه چې وظیفې نشته، واسطې دي. نه، واسطې په ډېرو کمو ځایونو کې امکان ولري، خو ولې چې ته خپله استعداد ولري ته کولی شې هر ځای کې ځان ته وظیفه پیدا کولی شې.